د افغانستان د پلازمېنې کابل په سویل لویدیځه څنډه کې د نسبتاً ټیټې غونډۍ پر سر پرته دارالامان ماڼۍ د اماني دورې هغه ودانۍ ده چې د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په اوږدو کې د ټولو ښو او بدو ورځو شاهده پاتې سوې ده. ځینو واکمنو پکې واکمني کړې ده، ځینو نورو بیا په بومونو او توغندیو ویشتلې او ځینو بیا بیرته رغولې ده. د دارالامان ماڼۍ عمر له سلو کلونو اوښتی، هغه ودانۍ چې د تیرو سلو کلونو په لړ کې د ټولو بدلونونو شاهده پاتې سوې ده. دارالامان ماڼۍ په تیرو سلو کلونو کې څو ځلې ورانه او بیرته رغول سوې، د تیرو بیلابیلو ښو او ناوړو ورځو کیسو ګواهي ورکوي. دارالامان تاریخي ماڼۍ د غازي امان الله خان په وخت کې جوړه سوه. د وخت دغه هیوادپال بادشاه د 2 کلونو لپاره د هیواد چارې له همدې ودانۍ اداره کولې او ټولې دولتي ادارې پکې فعاله وې. دارالامان ماڼۍ په 1440 هجري لمریز کال کې د ټولګټو وزارت وو چې د برېښنا د شارټۍ له امله دریم پوړ وسوځېدی، خو بیرته د وخت د چارواکو لخوا ورغول سوه او وروسته د وخت عدلي وزارت ترې استفاده کوله. په 1455 هجري لمریز کال کې د داود خان د واکمنۍ پر مهال د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه په همدې تاریخي کسر کې جوړه سوې وه. د حافظ الله امین په وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ټوله دستګاه یو ځل بیا د دارالامان کسر ته ولېږدول سوه، خو په 1458 کال کې د جدي پر 6 د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال دغه ودانۍ یو ځل بیا زیانمنه سوه چې بیرته ترمیم سول. دغه ودانۍ د وخت د بل واکمن ډاکټر نجیب الله پر مهال د دفاع وزارت وو چې د شاهنواز تڼي د ناکامه کودتا پر مهال هم زیانمنه سوه، خو د ډاکټر نجیب الله لخوا بیرته ورغول سوه. د دارالامان تاریخي ماڼۍ ته تر ټولو ډیر زیان د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال ورسېدی. د بیلابیلو جنگي لورو لخوا لوی بمونه پرې وغورځول سول او نږدې لویه برخه ویجاړه سوه. انجینر جاوید چې د دې تاریخي ودانۍ د جوړولو چارې یې په غاړه وي، بي بي سي ته ویلي چې دارالامان ماڼۍ د مجاهدینو په خپل منځي جګړو کې نږدې 80 سلنه ویجاړه سوې وه چې له همدې امله د بیا رغونې چارو ډیر وخت ونیوی. دی وایي اول ځل چې موږ دلته راغلو د دې ودانۍ لویه برخه ویجاړه سوې وه، لوی بمونه پرې غورځول سوي وه، خپله د غازي امان الله خان دفتر بیخي ویجاړ سوی وو. د کورنیو جګړو پر مهال د دې ودانۍ پر دیوالونو د مرګ او ژوند شعارونه، د الوتکو او جنگي وسایلو انځورونه لیکل سوي وو. دا ودانۍ د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله تر ډیره د پوځیانو د پام وړ وه، ځکه خو پرې لوی بمونه غورځول سوي او د توغندیزو بریدونو ښکار ګرځېدلې ده. د دارالامان تاریخي ماڼۍ تر ډیره وخته پورې همداسې ویجاړه او کنډواله د کورنیو جګړو د مثال په توګه پاته وه، خو د افغانستان مخکني ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې واکمنۍ په پیل کې د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې اعلان وکړ. د 1495 هجري لمریز کال د جوزا په 10 نیټه د دغې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې چارې د 1400 میلیونو ډالرو په لګښت پیل سوې او د بیا رغونې په لومړۍ ورځ د افغانستان مخکني ولسمشر محمد اشرف غني په سمبولیک ډول د افغانستان د ښاري پراختیا د عالی کمیسیون لومړۍ غونډه په همدې ویجاړې دارالامان ماڼۍ کې جوړه کړه. د دارالامان تاریخي ماڼۍ اوس رغول سوي او د افغانستان د بیا رغونې سمبول ګرځېدلې ده. دا تاریخي او شانداره شاهي ماڼۍ په 1498 هجري لمریز کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د وخت د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانیستل سوه. د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه په شاندارو مراسمو پکې ولمانځل سوه. د هغه وخت چارواکو ویل چې له دارالامان تاریخي ماڼۍ څخه به د موزیم او کلتوري مرکز په توګه کار اخیستل کیږي او خلک باید د لیدلو لپاره ورځي.